سلامونه او نیکې هیلې دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ یاستئ. زه ستاسو ورور روح الله. موږ نن راغلي یو د حبیب الله زازي پارک ته او غواړو چې د حبیب الله زازي پارک د ښایسته منظره په تاسو باندې وګورو. دې ځینې کابل ډېر ښایسته منظره ښکاري. هغې ځینې بیا کښته ځای هم داسې ګروپ ډېر ښایسته منظره لري. ډېر ښه وجود ورسره ده. غره لمن کې ده. دلته څنګه چې راننوځو یو جومات دی. زموږ د اسلامي کلتور یو او فرهنګ یو نشاني. دې نه علاوه دې خوا پورته چې راځو نور د ماشومانو لپاره ځای دی. یو څو دوکانونه دي غذایي سامان د خلکو لپاره په دې کې. او که وګورې ټول نه غټه جوله دلته شاته موږ ته ښکاري. دا ډېر دا سویمنګ پول دی. دا اوس جوړېږي لګیا دی. ویلکم د حبیب الله زازي پارک. تقریبا موږ کور ته راوختلو او دې ځای نه تقریبا دا ټوله ساحه کته ښکارېږي. شو د حبیب الله زازي پارک کته چې د احمدشاه بابا مینه راځي. یعنې کابل ټول ښار همدې طرف ته د احمدشاه بابا مینه ته جمال الدین خرګوټی دې خواته شینال خیل او پیوکۍ دا علاقې دي. دا نږدې نږدې او د دې نه لږ تېره دا کابل ښار دی. نو دا دی د احمدشاه بابا مینه او دا د حبیب الله زازي پارک او د دغه نور دې خواته هم تختونه دي. خلک کیني ډوډۍ موډۍ خوري او دا یې منځ ساحه ده. دلته په اوړي کې فوارې موارې لګېږي. فلحال خو جمع ده، هوا یخه ده او ټولې اوبه یخې والې دي. او یو څو فوټوګرافران هم دغلته ښکاري موږ ته عکسونه باسي، خپل د خلکو پیسې اخلي. ډېره یو ښکلې ډېره خوندوره منظره ده. ښایسته کار شوی دی. روح الله ته په دې باره کې څه وایې؟ دا ماشومان او دې خوا تختي طرف ته هم ګورو بیا دا کښتۍ ده. دې ته انګلیش کې پایرټ فش شپ ورته وایي. او د ماشومانو لپاره دا ګرده شته چې ګرد ګرد تاویږي. واړه واړه ګاډي دي. دې کې هغوی خپل ساعت تېرولی شي. دا دواړه چې دي د افغانستان ستر امپراتور احمدشاه بابا او سلطان محمود غزنوي دي. دواړه عکسونه هم لګېدلي. واړه واړه برقي ګاډي دي چې هغه یو بل ډاجینګ کارز یو بل سره وهي ټکر وهي او خوند ترې نه اخلي خلک. دا هم ټوپونه وهلو لپاره ځای ده. دا هم هغه جولې دي چې ګردې ګردې تاویږي او بیا وخت سره پورته ځي او هغې ځای نه بېرته راځي. پاسه سر کې د افغانستان مبارک یوه خوا چپ لاس که د وړکي ماشومانو 15 کلونو 4 کلونو لپاره لوبو ځایونه دي. او همداسې بېرته چې رالو خروجي دروازې طرف ته روان دي.